میاش در رمضان د ثوابونو او رحمت میاش د عذابونو د خلاص او مغفرت میاش د رمضان. الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري. عايزان د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، فرمای نعمتان مغبون، دو نعمت داسې دي چې الله وچاته ورکړي دي، په هغه نعمت کې دي په نقصان کې دي. د دې هغه دو نعمتونه خراب دي، جنې خراب دي. اول شی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای صحت دی، جوړ روغ تن بدن، صحت روغتیا. او دویم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای والفراغ، فراغت دی. دا دو شان عام طور الله و ډیرو انسانانو ته ورکړي دي، خو ډیر انسانان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دې دواړو خبرو کې تاوانیان دي. تاوان دا معنا د ډیر انسانان داسې دي چې جوړ دي، روغ دي، صحتمند دي، په تن باندې بالکل جوړ روغ دي، لیکن د خپل صحت سره نه د دنیا ګټه واخیستله نه د آخرت ګټه واخیستله. د دنیا ګټه خو دې ته ویل کېږي عزیزانو چې یو سړی خپل ځان له فقر وساتي، له سوال وساتي، له دروازو پر یوه دروازه او بله ګرځه سوالونه کوه. الله صحت درکړی دی او بیا ته د هغه باوجود نه کار کوي، نه کتار کوي، نه مزدوري کوي، نه بل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ ناستو، صحابه کرام ورسره ناستو، نو په دغه حال کې یو ځوان تیر سو د باندې، دروازه خلاصه ولا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا ځوان تیر سو، ملګرو ویل ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه ځواني الله ورکړی وه، جوړ روغ صحتمند و. ولکش کې دا سړی فی سبیل الله وای، مجاهد وای، د الله په لاره کې ځان قربان کړی وای، جهاد یې کړی وای، علم یې حاصل کړی وای. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایلې تاسو ورته وګورئ دا ځوان که چیرې دی راوتلی دی بازار له د خپل بابا و ادې دپاره حلاله ګوله پیدا کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا فی سبیل الله دی. ما او تا خو عالم ته، طالب ته، مجاهد ته، تبلیغي ته فی سبیل الله وایو، د الله رسول و هغه ځوان ته چې دی راوتلی دی، خپل دکان له روان دی، دفتر له روان دی، آفس له روان دی، شورم له روان دی، ټیک سو خپل مزدورۍ له روان دی، اوس د خپل بابا و ادې دپاره حلاله ګوله چې د هغه راوړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا فی سبیل الله دی. اوس فی سبیل الله خو ما او تا دغه بولو چې یو سړی طالب تللی دی په مدرسه کې سبق وایي ګرد کاله، یو مجاهد تللی دی په سنگر کې ناست خپل سر د لاس ورکوي د الله په لاره کې، موږ دې ته فی سبیل الله وایو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ځوان ته جوړ روغلو ښه ځواني الله ورکړې وله، دی روانو د خپل بابا و ادې دپاره یوه ګوله پیدا کوله. د الله رسول فرمایي دا فی سبیل الله دی. بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایلې که چیرې دا سړی د سوال سه، د دروازو د خلکو دروازو ټکولو سه، په مسجد کې درېده و چاندې غوښتلو سه ځان بچاولو دپاره روان دی، مزدوري کوي، کاروبار کوي، تجارت کوي، نوکري کوي، هر شی چې کوي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا فی سبیل الله دی. دا سړی فی سبیل الله دی.
بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کدا سړی اولاد لري بچان لري کور لري دی راوتلی دی څوک رکشه چلوي څوک ریړۍ چلوي څوک مزدوري کوي څوک بل 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 د بچانو دپاره حلاله ګوله پیدا کوي حلاله چې د سواله ځان وګورم د چندو ځان وګورم د خلکو پر دروازو پر دکانو ګرځي د دې ځان وګورم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا فی سبیل الله څونه غټه خبره ده اوس که عالم طالب قاری حاجی عمره والا مجاهد تبلیغی فی سبیل الله ویا ما تا به څه کولی اوس که ما او تا سهار راووتو د خپلو بچانو دپاره حلاله ګوله پیدا کوله د خپلو بچانو دا به قول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا چیش دی دا فی سبیل الله دی او فی سبیل الله خو هر چا تر معلومه ده که سړی په دغه لاره کې مړ سو دا مرګ یې تاواني و نقصاني نه دی اوس پرون دغه بازار کې هغه الکوانو باندې په زوره دکانونه بندول اوس پیرنګونه کوه ټکان کوه خلک وله چونکې عدالت نسته قانون نسته هېڅ یو شی نسته دا چې کوم یې ټیپ والا ولو یا لیویز والا و هر شی دا خو دا خلک یې وژلي وو دغه ټکان په دا کړي وو تا څو کسان زخمیان کړل ولې او عجبه خبره دا ده په ګرد دنیا کې تاسو ورسئ وګرځئ بلوڅان نه دي بلوڅان ته بلوڅانو لره ورسه بلوچي ورسره ووایه دفتر لره نادرا لره پاسپورټ لره سکرټریټ لره پلانۍ په خدای قسم دا وتا ته دا د خپلې بلوڅۍ احترام درکوي چې تا زما بلوڅي زده کړې ده صحیح سلو دی خوشحاله کېږي ته په بلوڅي خبرې ورسره وکړه دی په بلوڅي خبرې در سره کوي خوشحاله کېږي چې یاره په مشکل الحمدلله دا دې څوک شته چې زما زبان یې زده کړی دی هزارګانو لره ورسه په فارسي خبرې ورسره شروع کړه د دې هزارګي ورسره شروع کوه دی خوشحاله کېږي والله ستا مراعت وکړي لیکن پښتانه دا نه دي داسې سپي پکستا په خبره سر خلاصوي ورسه نادرا لره ورسه پښتون سړی دی د علاقې سړی دی ته چې ورسه دی ستا سره اردو وایي نو ته زما سره اردو ولې وایې نو ما تا خو سره معلوم وي چې په پلانۍ علاقه کې اوسېږو تم د پلانۍ ګلې یې زه د پلانۍ ګلې یم تم پښتون یې زم دا اردو ته ولې وایې او بیا به ستا سره زنانه در سره یې لور در سره یې مور در سره یې خور در سره یې دی څه چم کوي دی په اردو ورسره ګایېږي ته ولې په اردو ګایېږې نو بې غیرته بې شرمه ته به دا نه پوهېږې بلوچ زما د بلوچي احترام لري او تا خپله پښتو ورکه کړه نو سپی یې نو په خپل زبان شرمېږې که نه شرمېدلی تا دا کار والله که کړی وای زما او ستا خپل پښتانه دا پښتانه ویلي صحیح ده خپل پښتانه بل څوک نه داغه چې کم پر غټ پوسټو دي پښتانه دی او تا ولي ته ما ولي نو یاره زه خو مزدور سړی یم د بل په دکان کې مزدور یم یو 10,000 تنخواه راکوي ته ما ولې پوچیش زما په لاس کې ډبره نسته او ستا سره مشنان در سره ته خلک ولې د دې اجازه خو هېچا ته نسته هېچا ته د دې خبرې اجازه هېچا نه ده ورکړې نو په دا خطا وځې چې یاره زه پر منصب یم یا زه پر غټ پوسټ یم سبا به ریټیر شوی لکه سپی داسې به په دا ګلۍ کې ګرځې راګرځې لکه سپی صحیح سو کم چا چې په دفتر کې ښه وخت تېر کړی چې ورشي هر وخت ستا خدمت ته تیار هغه چې ریټیر شي خلک سلاموي ورته کوي او تا چې کارونه نه کول چې پر ما راغلې بزرګ سولې یاره نو په اسلام کې دا شی شته په شریعت کې دا شی شته دا اوس دی له تا ځان خلاصوي نور خو د حرام زوی دی ټول دا مسواک له په حرام رانیولې دا دی چې وایي لیکن پر تا چې راسي یاره مولوي صاحب دا نو والله که نو څه درته وایم ناجایزه کار دی ته چې راغلی تا دا پوسټ ته لایقه وې د دې ته اهل وې تا امتحان ورکړې ته په امتحان کې په نمبرو کې رالې یا نو خو ته هم روپۍ ورکړې 10,000 روپۍ دې ورکړې بیا پر دغه منصب پوسټ باندې رالې نو ته ښه سړی سوې اوس بیا بزرګ سولې بزرګۍ کوې بزرګۍ به نه کوې دا ځای د بزرګۍ نه دی زما کار بند دی ته ظلم کوئ ناجایزه کوئ زما کار په ظلم په ناجایزه راوکړه پیسې به نه غواړې که ته وایه یاره زه حرام کار نه کوم ته ناز پر حرام ځای باندې ته څنګه حرام کار نه کوې یو سړی په مردار اوبو کې ناست دی بیا وایه یاره
ما ته مردار څاڅکي مه راغورځوه. لکه ته خو ناز په مردار اوبو کې څاڅکي زه څنګه تا ته نه در غورځوم؟ ته خو ناز پر مردار ځای باندې پر حرام کار راغلی ولې بیا به دا خبرې کوې؟ خپل خلک یې ولي خپل دا ډېر سپېتوب دي. صحیح ده. زما ملګري هر څوک چې راشي زه هم د پښتونوالي دونه خیال ساته لکه بلوڅان چې د خپلې بلوڅۍ خیال ساتي، د مور شیدې نیسي. هزارګان د خپلو هزارګۍ خیال ساتي، د مور شیدې نیسي. صحیح ده. دا خو وینه ده یاره، وینه څه خو سړی چاره نه لري. یو پټان لالا دی د نسپژ دی او بې غیرت، شرم حیا هېڅ شی نشته درکې. که په تا کې شرم و حیا وای په خدای قسم که تا پر دا خلکو باندې پر دا هلکانو باندې مشینان چلولي وای، والله که دې چلولي وای نو خو د 2 روپۍ سپی په 2 روپۍ خرڅېږي، په 2 هم نه په 1 روپۍ خرڅېږي، په 1 روپۍ خرڅېږي. دا ظالمان دا خاص کیسه نه لري یاره، هېڅ کیسه نه لري. لکه تا ته خدای منصب در کړی څه نرمي وکړه، حوصله وکړه یاره، که ټکان پر چیش کې ته خلک پر چیش ولې اشه دا اوس 100 کسان زخمیان دا 10 کسان کې مړه وو ته څه چم کوي؟ تا د کرونا څخه زرا ګرځولم او زه په کرونا کې نه مړ کېدم، تا مړ کړلم. زه د کرونا نه مړ کېدم، تا ولې مړ کړلم؟ د دې چا تاوان ورکوي؟ د یوې ښځې یو زوی دی هغه ولاړې مړ شو پکې، یو هلک یتیم دی د هغه یو زوی دلته مزدور لګولې ولاړې پکې مړ شو، بیا به څه چم کوو؟ صحیح سنو. یو به مغروره کېږي نه، په موټر مه مغروره کېږه، په روپۍ مه مغروره کېږه، په دا مه مغروره کېږه چې ډي اس پي و اس پي و فوجي و بل مې شناخته دی. په خدای قسم هغه در تاله عاجزه دی، هغه و تا ته له مجبوره دی. هر څو غټ سړی پر دا روډ باندې څونه غټ فوجي یا و ورېړۍ والا ته مجبوره دی ما ته بینډۍ راکړه. نو که پره وای باید چې ته ریړۍ والا ته نه وایي مجبوره، ټیک دی برای راست به نه مزدور به راسته مجبوره یې. صحیح سو. تا اندازه ولګوه نو چې مجبور نو ټول سره مجبور یو، ټول به چیش کوو، سم چمونه به کوو. زه دا مسجد نه بندوم، ما 15 پنکې په برنډه کې چالو کړي د خلک ورته بېدوي. بنګیان راځي بنګېګاړه سره رخشه راولي، مشین چالو کې دا ډبې نه راشي وکوي چې مسجد له راوړي، یا مشین چالو کې پایپ وروباسي په هغه رخشه کې دا پایپونه کښېږي ډبې ډکې. زه نه منع کوم، ما ته به الله 2 ورځې یو شی راکړی، زه څه پر خلکو دا وسپموم، سبا به دا شی نه وي بیا. صحیح سلو. دا زما عقیده ده، تر ډېره حده زه کار کوم. دا یو نکاح پاره ما درلود، یو ما د هېڅ چا څه نه منع کوئ. ملایانو به 3 زره روپۍ چې غوښتې ما والله که 100 روپۍ لا جنه اخیست، 100 روپۍ مې والله که ما دا زما خدمت دی، په ما رسېږي زه یې کوم، 1 روپۍ دې م نه غواړم. هغه به اخر دا راکم شو، بس بیا مې دنده وه سلسله مې مخ لره پرېښوله، مخ لره پاتې شو، نه کېدله ګردې خبرې نه سره کېدلې. نو تی چې چم کوي؟ تی د خپل قوم خیال وساته، د قوم خامخا یې وساته، دا قوم تاله په ښه درځي. بیا ته الله د دې قوم مشر کړی نو ته وکړه، ښه وکړه یاره، ظلم مه کوه، ناجایزه مه کوه. ته ولې ما پر هره خبره چالانه یې؟ ته ولې پر هره خبره باندې ما پر مخ باندې وایې؟ ته ولې پر هره خبره باندې ما زما مور خور رشکنځې؟ تا د دې خبرې اجازه چا در کړې ده؟ که ته زه اف سي یم، زه فوجي یم، زه ملیشیا والا یم، زه پولیس والا یم، هېڅ چا ته د دې خبرې اختیار نشته. زما و نکت اختیار نشته، ته څوک یې؟ صحیح سو. د مسجد په مولوي صاحب ته اختیار نشته چې خلک لمنځونه پسې کوي. تا ته دا اختیار چا در کړی دی؟ اختیار نه چلیږي، دا اختیار موږ نه منو. بس متي الله تراب ډېره زبردسته وي، پر خپله خاوره اختیار جنت دی، که نار دی نار، که دار دی دار، که دار دی دار، که نار دی نار، جنت دی. خپله خاوره نه ده، پر خپله خاوره خپل اختیار دا جنت دی. بیا که ته په دار یې نه تا په همسایګۍ هم جنت دی، که پر اور یې په خپله خاوره هم جنت دی. دا متي الله تراب وایي. خدای دې وکړي سر په خلاص یو خاطر خو نسوار ولایت ما پرون درته ویل او خدای په نامه کوم په دې سر خلاصېږي. ما چې روزه د زم خپل روزه د باندې لنډو ماته خو نه د خدای بیچارهګان یاست. نو د الله رسول فرمایي چې دا کله یو سړی خپل د کاروبار لره وتلی دکان دا فی سبیل الله دی، او کتا دوکه کوله، چم کوي، غلا کوله، 2 نمبري کول، بیا فی سبیل شیطان یې. صحیح سره بیا فی سبیل شیطان یې. اوس که صاحب را ولاړ سوی دی وروره په ظاهره ښایسته غویۍ تړلی دننې ناجوړه ګامیشه علاله کړې وه زړولې وه. دا فی سبیل شیطان دی، دا فی سبیل الله نه دی. هر شی دا رقم اوس قیاس. دا مې یو مثال درکوي، یو مثال، نور نو ستی خپله خوښه ده پر تړی یې هغه ورسئ. نو
بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ته دا ډېر انسانان دوه شیان الله ورکړي دي دوی هغه د هغو څه کار نه دی اخیستی. اول شی صحت دی. په دا صحت کې څونه د دین کارونه کېږي، دا جهاد، دا تبلیغ، دا حج، دا عمره. د جهان خلک په ځوانۍ کې حجونه عمرې کوي. زموږ خلک په سترګو ړندېږي، په دغه وخت کې دی حج کېږي، دا عمر ته یو نیم کال پاتې وي. بس نو هلته په خپل هم عذاب دی، سل نور ورسره په عذاب دي. بولې مه ټینګېږه، کښېنستلی مسه، طواف مسه کولی، شیطانان مسه ویشتلی، شکنځاوي پر هر شي کوه. دا شی نه سیده. تا ته الله صحت درکړی دی، اوس لا چې وکړه حج وکړه. حج دې وخت یو ځوان ټلیفون راوکړ. ټلیفون چې راوکړئ دا ملایي ډېره څونه غټه ملایي هغونه څه ته تجربه حاصلېږي. او زما الحمدلله غټه ملایي ده ډېر. د پایلټ یې ونیسي، پایلټ نه دی. او ابل رالی مولوي صاحب لندن څخه را روان شوم، د لندن څخه رالم دوبۍ لره، دوبۍ څخه کراچۍ له کراچۍ ما دا فکر شو خیال و چې زه جمعې لمانځه ته ځم، دا جمعې لمانځه ته ځان ورسوم، جاز چلی سي سو دام لرم او خره ریړۍ والام لرم. یو ټلیفون یې راوکړ، ویلې ول مولوي صاحب چیرې مال پلاني ځای ویل ته راسه. زه په منډه ورغلم. چې ورغلم خیر و یاره مولوي صاحب د حج اراده مې کړې. ماشاءالله ماشاءالله. نو بیا وایي ما او تا به دواړه ځو. زما د مور پر ځای ولاړ. ماشاءالله ماشاءالله. موږ حج مو نه و کړی په هغه وخت کې، ډېر خوشحاله سنو طبیعت مې برابر شو. هر چا ته مې ویل حج له روان یم، حج له روان یم. انو خیر چې د حج شپې راورسېدې بیا ورغلم. ما ورته څنګه سو هغه حج؟ وایي هر مولوي صاحب سږ کال په حج نه سره کړي. وایم ولې؟ وایي بس ما دا اراده وکړله، زه خو ځوان یم. بیا نو که ما حج وکړي د حجه بعد بیا زه کاروبار نه کوم. ولې په کاروبار کې بیا زه درواغ وایم، نو لحاظه زه بیا چیش نه کوم، کاروبار نه کوم. نو لحاظه زما کاروبار ته ډېره اراده ده، اوس حج نه کوم. ظالمه د مور پر ځای خو مې واستوه. ولا نو به دواړه ولاړ سه. بې غیرت څونه دوکهبازان یاست، دوکهبازان. دا د مسجد د ملا سره، دا به د پولیسو د اپسي والا سره ځای. بیا نو درواغ ولې وایه، بیا مې درغواړې ولې، بیا نو کیسه ولې کوې. دا یاره توبه. داسې مې پېژنم په خدای قسم لکه بابا چې خپل زوی پېژني، داسې مې پېژنم. او د هر یوه وزن هم والله را معلوم د دې دونه وزن دی. صحیح سلو تی به خطا وځئ نه. پخوا ما ډېر درته خندل، نو ما چې ستې خبرې اوس ستې کیسې ولیدلې بیا ما خندا پرېښه. څه یادونه کیسه نه ده. متکبره یې و، زه به ستا سره خاندم. متکبره زو د اسانه ده. ته دا دوکې ته وګوره. نو معنا دا سو ویلې. نو زه چې سپین ږیری سم بیا حج لزم، چې حج مې وکړي د هغه بعد بیا چیش کوم، بیا کاروبار نه کوم. بس کاروبار نه کوم بیا خو زه درواغ وایم په کاروبار کې. نو ظالم دې ته نه ګوري چې ته په درواغ کاروبار کوې، نو دا پیسې خو مردار دي چې بیا ته حج له پیسې نه څه رقم پر ځای. شه ته ما ته مجبوره یې، زه ته ته مجبوره یم. څنګه سره مجبور وي؟ دا غوږ مې راته نیولی. د الله رسول فرمایي صحت الله درکړی دي، کارونه دې نه ځینې اخیستل. څونه ډېر ځوانان ستا هغه په کال هم جومات لمانځه لره نه ورځي. په کال زما په دې ماله کې در شایم، په کال هم والله کراګلي. د چمنه څه جلا خلک راځي، د کندهار څه جلا خلک راځي. صحیح سو د مسلم باغ څه جلا، کلاسي پلاس جلا د جمیل منزل راځي. او دلته مخامخ نه راځي. او دا چې بیا کله پر ریټایرې دوی چې دلته ګردو مردو کې څه ډبرې پیدا شي، یا بس بیا نال منزلم راځي، بیا پر مولوي صاحب بیا دمو مر باندې کوي. دا مکو د الله رسول فرمایي الله صحت تر کړی دی، جنت پکې پیدا ک. جنت په هر شي پیدا کیږي. چې سړی نه جوړ دی، ناروغ دی، هغه روزه ورته جایزه ده، نه دی نسی وس هسپتال ورسه هغه په روزه ګر څه خبر نه دی. او الله دې ماته صحت راکړي، پر تړه شپې کوم، زه کور نه غواړم، زه بنګلو کوټې نه غواړم. صحیح څو نو چې صحت تی به یو مجاهد نه لیدلی چې ناجوړ و، اپریشن یې کړی و، د ولاړو نو او بیا ولاړې جهاد لره. تی به یو داسې سړی نه لیدلی چې ناجوړ و، بیمار و، د ولاړې نو، په کال تبلیغ کې ولاړی، سبق پسې ولاړی، په علم حاصلېدو پسې ولاړی، نسته و. نو لہذا د صحت ډېر خیال وساته. امام غزالي صاحب فرمایي وایي تاسو کله کله خامخا اسپتال راځئ په میاشته کې، ولاړ سه هلته به مریضان ووینې، بیا به د ځان د رک به در معلوم سي، د ځان
څوک د ګردو بیماران دي، څوک د پیپړو بیماران دي، څوک د زړه بیماران دي. پرون یو څوک راغلی و هغه د بیا د بیما وړې بولې بندې وي. وای یاره داسې مې زړه پر سوځل سوی دی، داسې پریشانه شولم چې ګرسه بیا چې دا بیا د بیما بولې کېږي نه یواره خو بول بیماري ور ولوېږي سړي ته هغه غدود مدود یې بولي څنګه هغه د مثانې بیا د بیما او بیا کېږي هم نه او کول غواړي هم. وای دا نو اوس دا غواړي چې خدای پاک ماته ښایسته کور راکړه، ماته موټر راکړه، یو شی نه غواړي. ماته صحت راکړه، زه غواړه نه غواړم ماته وچه ډوډۍ راکړه. صحت ته څه کار واخلي، هسپتال ته ولاړ شه درک به در معلوم شي. بیا د خدای بیچارهګان مهاجر راغلي دي چې وینې دا زموږ غله ورته جوړېدلي. د ډاکټرانو بیا جلا جهنم دی، داسې جهنم دی انشاءالله العزیز. ابوالعزیز ورته وایي ټلفون یې راوکړ، مولوي صاحب دغه موږ اکسرې کوو. نو اکسرې کوو د ډاکټرانو موږ ته ویلي دي پر 100 روپۍ به 40 روپۍ ماته راکوي، په 100 کې 40 زما دي. ښه نو بیا نو اوس دا موږ کولی شو که نه شو کولی؟ ما ورته ویلې خبره دی دا ته چې کومه اکسره کوې مثلا په 100 روپۍ ده، ته راولاړ سې په 100 روپۍ اکسره وکړې، بیا د خپلو روپۍ څه 40 روپۍ هغه ته ورکړې، بیا ټیک د سې د څه ګزاره کېږي گنجایش ده. او که ته راولاړ سې د 100 روپۍ اکسره ده په 140 روپۍ ورکوې، 40 روپۍ خو تا د مریض څه واخیستې و بیا دې و ډاکټر ته ورکړې. دا حرام دی، غلی یاست، غله، دا نه دی جایز. هغه ویل مولوي صاحب چې دا کار موږ نه وکاوه، موږ د ډاکټر مریض نه راستي، اول را سره خلاصوي چې مریض در راستوم دونه پیسې غواړم. او عجبه بله درته کوم، د هغه ډاکټر دی او د چا د اکسرې و د الټراساونډ و د نورو ټیسټو ضرورت نه دی، ورته ورس ټیسټ لیکل درکې د پلانې لیبارټري لپاره هیڅ ضرورت یې نه، ضرورت یې نشته، بس عامې ګولۍ د ورکړه. نه ټیسټونه کوي هلته دی خپل د ورځې روزانه و دغه هفتوارو د ماهانه حساب دی راوړی. ته زما په 20 روپۍ ګټې، ته زما په 20 روپۍ ګټې، ته هم خوشحاله هغه روپۍ بیا جهاد لرم ځې، حج لرم ځې، عمرې لرم ځې، زکاتونه هم ورکوې، مسجدان هم جوړې، ته دا کوې. فلا اله الا الله محمد رسول الله چې عبدالله بن مبارک سي کله د الله سره ولاړ سي، الله زه پیدا کړی یم، ته پیدا کړی، د دې اختیار د الله سره دی، زما سره نه دی چې زه تا ته زار درکم. دا اختیار زه نه لرم، نه ته دا اختیار لرې چې ما ته ورسال ته اکسره وکړه، برای راست 5 روپۍ نه سي اخیستلی، هغه یې له ما واخې دله راورسي. بیا خو ته یې لیدلي دغه ډاکټران څنګه ژوند یې دی، څنګه تباه دي، د چا یو زوی، د چا 2 زامن، پکې یو کینسر وي، چې هغه پر ځواني جن مړ سوی. دا الله رب العزت چې دا مخلوق پیدا کړی دی، دا یې په خپل اختیار پیدا کړی دی، په خپل اختیار یې چلی، ما او تا ته اختیار نه دی را کړی. چې کوم اختیار ما او تا چلوو هغه زما او ستا د جهنم سبب دی، زما او ستا د جهنم. ظلم به نه کوئ، ناجایزه به نه کوئ، ولاړ والله کسي، دا د الله فیصله ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت و هغه چاته د هغه چا انتهایی ډیره ملګرتیا کوي چې د الله څخه علاوه بل څوک نه لري. صحیح سو و چې سړی دی هغه 100 روپۍ لرم، شناخ لرم، فوج دی، ابل ټیک ده، صحیح ده. یو سړی غریب دی، مسکین دی، مهاجر دی، مسافر دی، ته ورته وجوړېدلی دی، خو بل هېڅوک نه لري. او د الله رسول فرمایي پر دغه ځای نو الله رب العزت چې دا کم څوک بد کوي دا بیا نه پرېږدي. نو خو الله وایي د زما په افادی بل څوک نه لري. او نو الله خو وایي زه خو ستا ملګری یم پر شو باندې، نو زه چې ستا پر شو ملګرتیا نه وکړم نو زما څنګه زما دعوت څنګه شوه؟ صحیح سو. دلته الله فرمایي زه څوک پرېږدم نه، ظلم به نه کوې، ناجایزه به نه کوې، 2 نمبرې به نه کوې. ما درته ویلي دي که ما بغیر د اوداسه لمونځ درکړي زما مرګ جایزه دی وتې ته و، نو که ته یې وکړې ستی مرګ شته نه دی جایزه، دا نشي کېدلی. زما مرګ جایزه دی، ستا هغه نه دی جایزه. نو ځه هسپتاله راورځه، پر مریضانو ګرځه. که رښتیا سړی دا غواړي زما لوی معامله ده چې الله یې را پوره کړي، زما لوی مشکل دی، ورسه هسپتاله راورس. غریبان سته، بیچارهګان سته، د دوا وس نه لري،
دا پرون سړي ته ما وویل مولوي وس والله که وس نه لرم به دردونه دې خالي ستنې لګوم 1.5 روپۍ وس لرم چې زه ستن ولګوم صحیح د 2000 روپۍ پیس وس نه لرم دا خبره په دې نه درته کوم تی وسوي چې مولوي صاحب چانده غواړي چاندې باندې کیسه نه ده دا خالي د یو سړي داستان درته وایي دا ډېر غټ نظام دی یو هلک کور والا یې ناجوړه شول چې ناجوړه شوله د ګردو مسله یې شول نو خیر بیا هغه هسپتالونه سو حل اخر کې ګردې ختمې وې نو خاوند یې وه ګرده ورکوله دا اوس دا قانون دی زموږ ته کراچۍ لره ولاړ سه نو ته زنانې ته ګرده ورکوې دا خپل پښتورګې ورکوې زنانه به شناختي کارډ لري هغه زنانې شناختي کارډ نه درلودی ما خیال مهاجره وله خاوند یې شناختي کارډ درلودی ډېرې زارۍ ورته وکړې ډېرې زارۍ چې شناختي کارډ نه جوړېږي ترتیب مې نه جوړېږي نه شناختي کارډ بغیر دا ستا ګرده موجودیت ته نه ورلګوو نه ورلګوې یا نه ورلګوې هغه زنانه په د هغې کې مړه شوه کوچنی بچی یې پاتې شو دا ډاکټر جنت لره ځي د غلا لږ کارونه کوي دا چې تا کړی وي چیز کېدی دا دنیا دا وطن چې ته جوړوې دا ډېر ټیم غواړي په دې وطن کې دغه ظلمونه روان دي دا ظلمونه پر ملګري کې سره ته کوله اوس دغه بارډر زموږ افغانستان بارډر د هغه تار ولګېدی نه اوس د دې خوا اوبه نسته بارانونه نه وسو د خدای قدرت ته وګوره موږ دوی پر دواړو نه دی سوی د دې خوا اوس دغه کوچیان اوړي د رمو والا اوړي پر یوه پسه باندې 15,000 روپۍ جن غواړي پر یوه پسه باندې 15,000 روپۍ جمع که نم ولیکه څو 100 پسونه دي دا پیسې 15 لک روپۍ جمع که بیا دی لکو صحیح نمبر ولیکه د هغې خوا بیا پرېږدم هم نه او چې ټکټر دی پر هغه باندې 1 لک روپۍ جن غواړي ورسې وګورې دا رمې ګردې لدي بارانونه نسته واښه نسته اوبه نسته هلته پرېږدي نه پر یوه پسه ته 15,000 روپۍ ورکوې ستا 100 پسونو ته به څه به کوې زه خو د ماښام ګوله نه لرم یا الله دې دا وطن په خپله جوړ کړي نه ماته نه تاته نه پوجیانو ته نه سیاسیانو ته هېڅ چاته ضرورت نه لري الله دې په خپله جوړ کړي ښه نو ما درته وویل که ته غواړې چې زه پر خپل صحت خوند واخلم ته یې ورسه هسپتال راورسه ما دا ټولې کیسې لیدلې دي زما د ګردو مسله شوه ما ته دننه پیپ رالګولې زه دا رقم نه شم کښېنستلی زه به ناست وم په ما یو الله ما به دا بیان نه دی پرېږدي زه به کراچۍ کې وم ما ته بیا ټیسټ راکوي دا مطلب دا ټیسټ ما نن وکړئ دا تې په ورځ به دا ټیسټ بیا ته راوړم زه به رالم بېرته رالم د جمعې لمانځه ده د جمعې په شپه به رالم ماخستن به راورسي جمعې لمونځ مې وکړئ بېرته به ماخستن روان شولم ما د املایي دا رقم نه ده ګټلې املایي ما دا رقم وګټل صحیح ورته جنریټر چالو ژر ولاړ سم ورته ګوره نو دا ما داسې وکړلو زه به ولاړم کراچۍ له ما ته به ټیسټ راکړئ هغه ما و الله سره خبر چې زه به د دې ځای څه نوي کلي ته تلم څه به کله ما پر ځو ځای باندې بوړې به ولیکولې نو که ته غواړې چې زه پر صحت خوند واخلم ته ورسه هسپتال راورسه هلته مریضان وګوره څونه زما اوس یو ملګری د کوچنی بچی نه جوړه سوی و دا غاړه کې سروی ورکړی و د هغه ځای چې مطلب هغه سا ما و شی مې و دا جوړ ډېرې ګرانې خبرې دي موږ ورور صحت الله را کړی دی د خدای پالتوګان د جهان پالتوګان ما د ټول په مشک کمالدار سړی نشته هغه سیمه نه ده د جلال آباد سیمه او د پېښور سیمه دا ډېره پلارداره خاوره ده دا ډېره کمالداره خاوره شاعرانې په شاعرانو نه ګډېږي ملایانې په ملایانو نه ګډېږي ټینګانې په ټینګانو نه ګډېږي زموږ هغه یو شی نه دی دا مفت خواره چې کوم بولي نو دا صحت باندې د الله رسول فرمایي په دوه شانو کې انسانان ډېر غافله دي په تاوان کې دي اول شی دا دی په صحت کې د صحت څخه کار نه اخلي صحت څخه کار نه اخلي تبلیغ کې نه ځي ولې نه ځي ولا نه یم فارغه چې نه جوړ شي چغې وي یاره نو زه به تللی وای یاره ما به داسې کړی وای نه دروغ به نه جوړو دویم د الله رسول فرمایي فراغت فارغه ته ولې تلاوت نه کوې ته ولې تلاوت نه کوې دا فیسبوک نه دی په خدای قسم زما او ستا دنیا او آخرت را خراب فیسبوک ته کښېنه
دا 5 غنټې بناست والله که په پوهه دا مزغید لا ولا که وچ د قران تلاوت شروع که په 20 منټ کې وسه پاره ول کیږي په یو غنټه کې څو سپاره ول شو 3 سپاره و هیڅ کې نه کوي نو فارغه تولاړې مخته په اقاس ابل زغد ما په فیسبوک بیان کړی و زنانه د نیویارک سم میسج را کړو مولوی صاحب دلته نه دی په امریکا کې دلته چکشنی اتل سکالو ته نه رسیدلې دراسه د خپل ایډی نه خلاصول اتل سکالو ته برسیږي بیا ودته د دې شانو اجازه سره دلته خو زموږه په کور کې څوک شنیان دي بس او ګور د ایډی نه خلاص کړي خلک دار کم کوي فیسبوک هغه جوړ کړی دی خیال زموږ خلک کوي فیسبوک هغه جوړ کړی دی هغه پر اتل سکاله باندې خپل زوی ته بیا ورلکه یو ما ته پر اتکال ورلکړی دی اسما استاد زوی سره چش جوړ شي کما زنانه چې فیسبوک لري په خدای قسم کو ودیته د پړونی ضرورت ستا والله کده دې د پر دې چار دیواری ضرورت ستا د چار دیواری ولاړه ده تا په فیسبوک چش نه لیدلې تراسه زتا ته تر ټول زیات کیسونه دادر کوم چې کما زنانه په موبایل پیږي کما زنانه موبایل لري هغه د میړ سره نه زړیږي هغه د میړ سره نه زړیږي هر ورځ دا رقم کیسونه رواني مولوی صاحب ما کور والا پر موبایل ویل زما کور والا ټلیفون کوي زما کور والا چت لختلې و زما کور والا د چا سره خبرې کولې والله د پرون خبره ده چې مشوره دا شروع وچه طلاق وو بس بل لار نه لري دا یو مسله نه ده په سعودي تا فیسبوک پیدا کړی دی ته د باندې څه ضرورت لري د بازار څه ضرورت لري تا وګر جهان ولې دی سترګې دی ورغړېدلې سترګې د شوز برچم وسخېدلې او وس تا ته چې زور غواړي دا چې ما شی یاد کړې دی به زده صحیح سلو دا مور کوي سلوار چې مري چې دا د مرګ سه یو منټ مخکې وغواړي وای زما مرګ بچاوي لا مور کوي دا شان زموږ کورونه را تباہ زموږ نسلونه را تباہ زموږ د کورو اتفاقونه را خراب کړو زموږ شجه د نور سره ملاو کړلې ابل جوالک راغلی کو زما مزول مولوی صاحب څنګه زنانه وکم مال داسې زنانه وک چې د چا سره تعلق نه لري بس نور مشور تور شپینه ته مګوره دې ته مګوره چې دا په قوم څوک د خالد دې ته وګوره چې بازار کې تعلق نه ولري بس د شجه وز دغه یو کمال پاتې سو صحیح سلو ټوله مسله دې چې ترال کښنه یالک کښنه بچي دا فیسبوک لري نو چې تا فیسبوک پیدا کینو زه پته د چش پابندي ولګو د باندې براوځه که په دروازه کې مدریږ چې و څاهان وکیندم پاغو کې پټ کړم فیسبوک در سره لا تلت سه دې کې نور خبر هر چا سره چې ته جنواخ زامونه ته مور پرې دي تعلیم خرابېږي ژوند خرابېږي د القرآن راشي غریبان دی سوي دي دا فیسبوک والا او دا نیټ والا دی سوي دي پرملا په والله قسم یادلې سي ځانونه دی تباہ کول ابس عارضی ورسي هغه ډاکټر لستن ورولګي یا موپیتیک والا دي هغه ګرد غل دي چې ورسي ورور طاقت څخه ګولې دار کې پلانې بس دا د موپیتیک ګولې چې تاسو درکې دا ستاسو ویش په طاقت دی بالا نه دی ستاسو ویش په دی یو طاقت هغه پاغه بیا ته بیا دی غږ نو چې ستاسو هغه حال نو خلق تاسو شی غواړي نه څوک چې چاته واده ورکوي نو خو شی جن غواړي نو دغه مرته خو نه ده نو ته تباه برباد ته خپل ځواني تباه کړې ده خپل کور دې تباه کړی دی خامخا به کور والا وای ز زم د باندې خامخا به د دکاندار سره ملاوي صحیح سودا د فیسبوک برکت انو دونه ډېر خبرې د چې موبایل سلسله نه و بیا ماته ډېر سفر سبد خلاصوي خبرې چې بار ځینو بس ډېر احتیاط کوم زه بیا د به کول نه غواړم د خپل ولس ژوند بچاو غواړم د خپل خوندو د خپل لونو د خپل ورونو د خپل زامنو القرآن راشي مولوی صاحب په دا بیماری اخته یم په دا بیماری څه وکړو بس مولوی صاحب تراته ووایه سترګې کمزوري ملا خوږېږه ګوډې خوږېږي خوب مورځه ځواني سړی پنځه ګولۍ خوري بیا پرې وځي دا به څنګه دا څنګه ځواني ده دا څه ځواني ده صحیح سلو اباز بیانو چې د واده ټیم راورسېدی دلته پر صفر ولاړ بس بیا کور والا ته قرآن ونسي قرآن چې دا قرآن ته وګوره حال مه وایه جهان مه را خبروه
زما دا بیماری ده، زه کوشش کوم علاج کوم. اول دی راشي ملا لره تعویض غواړي، د ملا زو ملا تا ته چش درکي، دا تعویض کار دی، تا خو ځان تباه کوي یار. زه څه تعویض ورسره د قرآن پاک پروت، ټول قرآن په غاړه راوځړوه. صحیح ده. ځوانانو خبرې په غور سره واورئ. 10 کاله ژوند بچاو کړه، روان 50 کاله به دې په خندا یي. که دې دغه 10 کاله په خندا تیر کړي، را روان 50 کاله به دې په ژړا یي، په ژړا. ته خو نه یې په خبر موږ لره منټ پر منټ ځوانان میسیجان، منټ پر منټ. نو اوس یاره یو سړی چې څوک د اسانه زه مثال در کوم، یو سړی ځان سره څوک مزدور ولګي او په کور کې ډوډۍ نور کوي، هغه جنسي کنه جنسي که جنسي نه غلا کوي او دا هغه رقم تا زنانه را واده کړله، ته به خوراک ورکوې. خبرو سر خلاصېږي. د الله رسول فرمایي 2 خبرې داسې دي انسانان په هغه کې ډېر غافله دي، ډېر تاوانیان دي، ډېر نقصانیان دي. اول صحت الله ورکړی دي، کار نه ځینې اخلي. دویم فراغت، فارغ یې په دا فراغت کې هر کار کولی شي. دا کشني کشني الکان دي قرآن یاد کی. صحیح سو کشني کشني الکان دي، څونه الکان دي ورسره په تعلیم کې اسمان ته رسېدلي دي، څونه یعنی خالق په دا انجینیرینګ کې راواخله، په ساينس کې راواخله، بل په چیش کې څنګه نمونه وي. نو وخت یې نه دی ضایع کړی. چې کوم څوک وخت ضایع کوي ورور په کالجان تللی ورور بیا په بولانو په انه کې وخت تیر کې، هغه چې سبا فارغ سي یو ځای چا سره منشي ولګېږي یا رخصه چلی. چې کوم چا سبقان ولا پر غټ غټ پوسټوس وروره هر کمپنی جلا زاري ورته کوي، د بار ملکو جلا زاري 15 لک تنخواه ورکوي. په چون چې ځواني بچاو کړله، صحت درلودي، فراغت درلودي، هغه ولګوي چې ولګوي خلک په سلوټ ورته ولاړ. اچنه کول هغه 10 کال اسکول کالج وایي، هغه ورور مستی کوله، دندې کوله، ایډیا نیوي. بیا خو دا ډیره د دوکې دنیا ده. یو الکی سړی ایډي جوړه کې د زنانې په نامه باندې ګر جهان ورمات الک ولدونه به وقوف یاس ولدونه خریاس صد عقل متور شپده. صحیح سلو. بیا کله زنانې د نارینه ورور هغه باندې بیا شج ورمات. یار بز زنانه ته وایم الله ډیر شایسته دوزخ در پیدا کړی، ډیر زور ور دوزخ او ډیر زور ور لمبي هم دي. او د الله رسول فرمای ما ډیر شج پکې ولیدل. صحیح سلو. صحت الله را کړی د صحت سکار واخل، کار وکړه، تبلیغ، جهاد، بل یو شی وکړه. یو بزرګ را روانو پر لارې باندې یو ځوان ناس سلام یې نور واچ، په واپسی کې را روانو به سلام ور واچ. اپراغه ځای ناس مرید پښتنه جنو وکول حضرت چې سلام دی نور واچ، و چې را سلام دی واچ. هغه ویل ولځ چې تلم دی بیکاره ناس و چې را تیرېدم چې ډبرې په لاس کې بازي په کول سیا دی په کار اخته دی سلام ور واچ. صحیح. قاضي فضل الله صاحب پرون اورید، هغه ول مفتي محمود صاحب پر چاره تیرېدی، نو هغه به دغه ناس ته پروت پټوي پر ځان اچول. بیا یې وخت له لکه ته چیش کوي، یو کار شروع کوي، ک نور نه ګناوي خو شروع کوي، یو کار خو ځان اخته کا. صحیح سنو. بیکاری نه ګټي. بیکاری سړی په اخر ورته حساب کوي، سړی تاواني کوي، منډه وای شرمېږه. هغه بینک والا لاره څوک ورل ازمشتي پښتانو نو ډېر روپۍ ورولې. بیا هغه بینک والا ول پښتنه جن وکړه، پیسې هم شمارلې ولاجه صاحب څو تعلیم لري، دور تر کوم تعلیم کړی و د ستاره کوم د بل روپۍ به شمارلې، تعلیم خطا کړی د ډېر روپۍ ورلې هغه شمارلې بیا څو تعلیم او تعلیم والا موږ نه یو شی وکړه یار، یو شی وکړه، مهنت وکړه، منډه ترنډه، خو انتخاب د حلال وکړه، د حرام وکړه، انتخاب د حلال. خیر بس کوم بالا خیر عزیزان، الله رب العزت مرته د صحت هم قدر را نصیب کی، د فراغت هم قدر را نصیب. الله دې زموږ صحت د الله په لار کې ولګي، زموږ فراغت دې الله د الله په لار کې ولګي. الله دې دروازه د غیر نه راستېري، الله دې خپل احکامات د پیغمبر اسلام مبارک طریقې را نصیب کی. الله دې پردا تور مشته مرګ را نصیب کی چې موږ مرو دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله. الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. عايزان د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، فرمای نعمتان مغبون، دو نعمت داسې دي چې الله